جان سپرلو د باسین غاړې نیسلی دي شړشم ګلان سپړدلی دي زمون کلی تراشه د بیټک ټي وی ډیرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او خوږو اوریدونکو ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یما تاسو ته څنګه معلومه ده مونږ د پښتونخوا وطن په دغه ګلدرو په دغه شنو شنو پټو په دغه میلو په دغه وطن کې ګرځو د دې ښایستونه او د دې رنګونه تاسو ته وخت په وخت را برسېره کوو نن په مانیرای کې ولاړ یو دلته کې د شړشم ګل میله ده دغه میله د 1300 کلونو راسې د دې ځای منتظمین د دې ځای شملور جبور خلک راغونډیږي خپلو کې سلا مشورې وکړي په هغې کې دی دغه فیصله وکړي چې د دې وطن دغه هنرمندان دغه سندرغاړي شاعران ادیبان او د مختلف مکتبه فکر سره دغه خلک راغونډ کړي دلته کې د دې سیمې د دې وطن دغه ولس ته دغه دردېدلي او ځپلي ولس ته د خوند او د رنګ نغمې وړاندې کړي دی ته خبرې وکړي د ژوند د تیرولو چلونه ورته وښیي موږ ته د راپېښو مسلو او د هغې نه د حل لارې ورته وښیي د دغې میلې جوړونکي او مشر فیاض علي ناظم صاحب موږ سره ولاړ دی هغوی سره به یو څو خبرې کوو چې دغه میله دغه خیال څنګه د دی ذهن ته راغی کومو ملګرو دی سره په دې کې مرستې وکړې نو تاسو او فیاض علي ناظم صاحب تاثرات بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو په نام د خدای چې بخونکی مهربان زما د خیبر پښتونخوا پښتانه او د هغې غاړې پښتانه ټولو ته په جمع السلام علیکم تاسو خپلو خبرو کې وي چېرې دا سوچ دی څنګه راغی دا څنګه وشو نن زموږ په ملګرو کې 2-3 کسه مړه دي مشرانو موږ به دې اډه کې ناست وو داسې چېرې ځکه چې دا پښتانه ډېر دلدل شو او پښتون ته چې اکثر څوک وایي ته بد دی ډېر خوشحاله یې زه وایم چې دا بد ټکي هم کنځل دي بد دې دی په ډوډۍ ورکولو کې شي بد دې دی مسافر له خدمت کولو کې شي خو بس څوک بس زموږ داسې غوندې کار دی نو موږ وی چېرې داسې ولې نه چې داسې وکړو چېرې هر کال به سپرلي کې یو پروګرام کوو چې په هغې کې به میوزیک هم وي مشاعره به پکې وي نور کله پکې کلبې هم وي اسپېخوس هم یو 2-3 راغلي دي خو اتوار ورځ ده نه دا له غوندې هغه دغه شوه خو زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې ما ته پرون یو کس وی چې دا د لولې موږ نه دغه کوو سپانسر کوو نو ما ورته چې نه که نه خفه کېږه مه خو زه په سپانسر نه دا دی کې زما د هر ملګري حصه ده او دا موږ په دې شروع کړی دا به نن تاسو ووایي چې د دې مشر یا د دې کاروان مشر سالار خو دا که زما دا ملګري ما سره نه زه هېڅ شی نه یم ولې چې دا دې ملګرو من دا یو سوچ وکړو چې یاره داسې به وکړو چې سپرلي کې به پروګرام کوو نو دا 9 کال دی غالبا نو دا موږ د 15 کیلو نه شروع کړی و یو 15 کیلو غوښه راوړې او نن الحمدلله داسې یو میخې ته ورسېږو ځکه چې 15 منه میخه کېږي نو په خیبر پښتونخوا کې زموږ په جومات کې دماکه وشوه نو یو پاکستان دی چې سن هم پاکستان دی بلوچستان هم پاکستان دی پنجاب هم پاکستان دی او خیبر پښتونخوا هم پاکستان او ګلګت بلتستان هم پاکستان دی خو تاسو وګورئ هلته کرکټې روانې وي او دلته زما په جومات کې دماکه کېږي زه ډېر افسوس سره وایم چې پښتانه امن پسند قوم دی ښه قوم دی میلمه دوست قوم دی نو موږ که د دې جنګ و جدل نه خدای وساتلو ځکه چې موږ ما اوس هم په دې خپلو خبرو کې که تاسو نوټ کړي نه ما ووایي چې موږ بچي ته لارو نه ښوله موږ انویسټمنټ وکړو کور جوړ شو کاروبار کوو خو بچي ته موږ انویسټمنټ موږ په بچي ونه کړی شو زموږ بچی زموږ نه بعضې خلک دا پکې هم وایي چې د جومات ته د مدرسې نه باید داسې وشي نه دا زموږ د دې حالاتو ولې چې ته له حالات بدرنګ ورکړي نو په بدرنګو حالاتو کې ښه حالات چېرته جوړېدی شي او دا چې جوړې نو د دې دپاره قرباني پکه نو قرباني خو کله کله د سړي سر پکې هم ماتېږي که